په سلامونه او نیکو هیلو مو حرک علیکم افغان ټیکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مخکې له دې چې په ویډیو شروع کړو له ستاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه هغه دا چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرايب کړئ او په څنګ کې د ګیلډۍ نښان هم وهئ ترڅو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو در ورسیږي. راځو د ویډیو فلور. په نننۍ ویډیو کې به زه دوستانو تاسو ته وښیم چې څنګه موږ کولی شو په فیسبوک کې حبس بټن راولو ترڅو زموږ د فیسبوک آی ډي ته چې کله څوک راځي موږ پروفایل ګوري نو هغه ته به ډیر یو ښه ښکاري که نه. خلک به درته حیرانېږي چې دا دوی څنګه جوړ کړی ده. تاسو به لیدلی وي چې کله یو چا فیسبوک آی ډي ته ننوځئ د هغه پروفایل ګورئ ډېرې تشریح یې ورکړې وي. هلته بیو لګولی د ځان پېژندګلوي یې کړي ځینې مهم نور ښه آپشنونه وي کې او همدارنګه هم حبس یې لګولی وي. د دې لپاره اسانه طریقه ده دوستانو، تاسو زموږ ویډیو حتما در سره ګورئ، له ښایسته معلوماتو به انشاءالله برخمن شئ را سره. د دې لپاره راځو یوټیوب چینل البته کروم براوزر ته ترڅو زموږ خپله فیسبوک آی ډي کې خلاصه کړو او هلته د بیو او حبس بټن یې خپل پروفایل ته ور اضافه کړو. د دې لپاره راځو کروم براوزر باندې کلیک کوو. دوستانو تاسو لومړی دا کار وکړئ، کله چې کروم براوزر خلاص کړئ تاسو څخه کله چې فیسبوک ته کې ځئ نو تاسو نه هلته آی ډي پاسورډ او همدارنګه د هغه نمبر چې کوم مو آی ډي جوړه وي دا درنه غواړي. تاسو به دا دواړه ورکړئ. له دې نه بعد به تاسو ته خپل د فیسبوک صفحه دا رقم راخلاصه سي. دې نه ایسته به تاسو راځئ دلته د خپل پروفایل ته به ځان رسوئ. دا درې ټکي وینئ دلته ګورئ دوستانو چې کله تاسو دا کلیک کړئ دلته ستاسو د پروفایل په اړه معلومات راځي. انلاین انټرنیټ زده کړه د زموږ د فیسبوک آی ډي ده. کله چې دلته راغلی دوستانو تاسو وینئ چې موږ آی ډي ته اوس څه شی ور اضافه کوو، ایډیټ پبلک ډیټس باندې به کلیک کړئ. کله مو چې په کلیک کړه نو دلته ستاسو پروفایل ایډیټ کیږي. لومړی تاسو نه پوښتنه کوي چې تاسو پروفایل کوم یو د پروفایل دا کومه کسټ کوي، دا به بیا کاور فوټو ده، کاور فوټو هم موږ ورته لګوله. بیا بیو ده دوستانو، دغه بیو باندې چې کله ایډیټ باندې کلیک کوي تاسو ته بیو راړوي. بیو مطلب دا ده چې تاسو آی ډي ته څوک راځي باید کوم څه یې لیکلي وي، ځان پېژندګلوي کړي. دوستانو موږ اوس ګوره لیکلي دي چې د انټرنیټ فیسبوک او کمپیوټر د زده کړې لپاره زموږ آی ډي فالو کړئ. دا هم تاسو سیو کړئ. تاسو په آی ډي به راسي زه بیا په پروفایل کې درته ښیم هم. او بل ډیټیلز ده د ځان په اړه شخصي معلومات دي او همدارنګه هم بل څه ده حبس دي دوستانو. دا حبس وینئ کله چې دا کلیک کړئ نو دلته تاسو ته ځینې حبس راوړي چې تاسو باید هغه څنګه کې خپل آی ډي کې زیاته کړئ. دا ستاسو شخصیت ښکارندویي کوي. مثال تاسو کوم کارونه په ورځني ژوند کې کوئ، مثلا زه په ځینو دلته آپشنو باندې تاسو که هر یو خوښ وو هر یو ستاسو مسلک سره جوړ وو هغه څنګه کوي تاسو به کلیک کړئ. مثال فوټبال ده، د بل بریډز گیم په نوم انیمیشن. خو مثال دوستانو مقصد مې دا تاسو ته تر زده کړه ده چې هر یوې د تاسو په آی ډي باندې څنګه کیږي راځي. دا سیو کوو دوستانو ځان سره. بیا هم ورته راځو ځینې نور هم لګوو. ومولیدل دا دوستانو ځینې موږ په حبس ولګېدل، ځینې غواړو چې نور هم ولګوو. بیا به په ایډیټ باندې کلیک کړئ. نو دوستانو دغه دې حبس ولګېدل. له دې وروسته به تاسو دلته راسئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیو باندې کلیک وکړو ستاسو حبس به څنګه شوي لګېدلي. راځو خپل آی ډي ته. دوستانو ومولیدل دا زموږ د فیسبوک آی ډي ده. دغه حبس ورته ولګېدل. مقصد مو کې دا و دا باندې ستاسو آی ډي نور هم سټایلش کېږي. نور هم غواړو چې تاسو ته کار کې وکړو خو ولې ویډیو اوږدېږي. په نورو راتلونکو ویډیوګانو کې به نور هم فیسبوک آی ډي ته سټایل ورکولو طریقې زده کړئ انشاءالله. نور مو که زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي او دا ویډیو ګورئ نو حتما یو هیله درڅخه کوو چې زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرايب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم ووهئ ترڅو
زموږ هره ویډیو تر تاسو ورسیږي او تاسو په معلومات کې لا زیاتوالی راسي.